په سعودي عربستان کې د عیاشیو نوی بهیر ځوانان یې د بېلارۍ لوري ته روان دي. حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د نړۍ ډېر ارزښت لرونکی مسلمان هیواد سعودي عربستان چې په تېرو څو کلونو کې ښځو ته په بېلابېلو برخو کې پوره ازادي ورکړه، اوس ترې نوي خبرونه دا دي چې په دغه هیواد کې د ښځو طلاقول خورا اوچتې کچې ته رسېدلي دي. د یوې نوې سرشمېرنې له مخې په سعودي عربستان کې په دې وروستیو کلونو کې هر ساعت 2 مېرمنو ته طلاق ورکول کېږي چې په یوه ورځ کې دغه شمېر 168 مېرمنو ته رسېږي. تېر کال دغه شمېر کم و او په هر یو ساعت کې 15 سعودي مېرمنې طلاقېدې، خو روان کال د سعودي مېرمنو د طلاق په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی چې که د دې لپاره لازم اقدامات ترسره نشي نو دا شمېر به نور هم لوړ شي. د عرب ورځپاڼې د راپور له مخې په 2019 زیږدیز کال کې د یوې نظرپوښتنې په ترڅ کې څرګنده شوه چې د 84 هغو سعودي جوړو چې له یو بل څخه یې طلاق اخیستی و د یو بل خبرې نه منلو او د یو بل په ډاډمنولو نه و توانېدلي چې اخر یې خبره تر طلاقونو رسېدلې وه. د دغې نظرپوښتنې په ترڅ کې دا هم په ډاګه شوه چې په سعودي عربستان کې 54 سلنه جوړې د واده نه مخکې هم طلاق شوي دي. دغو جوړو به یوازې نکاح کړې وه او له واده نه وړاندې به یې بیرته له یو بل نه طلاق واخیسته. د دغو جوړو لویه برخه یې ځوانان او پیغلې وې چې له واده نه مخکې یې طلاق سره اخیستی و. د عرب روانپوهانو په وینا که د سعودي حکومت د دغه هیواد د ځوانانو او پیغلو خپلسري ته پام ونه کړي او ځینې بندیزونه پرې ونه لګوي نو د سعودي ځوان کشر باندې به د سیکولریزم صفحې ولګېږي او بیا به له عربي ټولنې سره په ټکر کې واقع شي چې دا به د سعودي لپاره خورا لویه لانجه وي. تاسو د سعودي عربستان چې په تېرو څو کلونو کې ښځو ته په بېلابېلو برخو کې ازادي ورکړې څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. د نورو تازه خبرونو مطالبو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. ویډیو در سره حتما لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ